نو دریاوې ډلې به هم په دې امت کې پیدا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا وایي چې دا ټولې به په کور کې خو مګر یوه نه، دا ټولې به په کور کې، دا ټولې به جهنم ته داخلېږي، دې ټولو ته به عقوبت او سزا ورکول کېږي، خو یوه ډله به نجات مومي، د اور نه به خلاصېږي. چونکه د دې ټولو ډلو ذکر مقصود نه و، نو او خلاصه په همدې کې راټولېدله چې او مقصدي خبره هم دا وه چې سړی هغه ډله وپېژني چې هغه د نجات والا ډله ده، د اور نه د خلاصېدو ډله ده. نو صحابو پوښتنه وکړه چې هغه ډله به کومه وي چې دا ټولې به په اور کې په دریاوې ډلو کې او دا یوه ډله به د اور نه بچ کېږي، خلاصېږي به، نجات کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دغه ډله هغه ده چې زه په کومه لار روان یم، زما ملګري په کومه لار روان دي او په هغه طریقه باندې چې څوک روان وي هغه ډله به د اور نه خلاص وي، هغه ډله به د اور نه نجات مومي، دا نورې به جهنم ته داخلېږي. بل روایت کې راځي چې دا هغه ډله ده چې الجماعه، هغه ډله چې د مسلمانانو ډله ده، هغه ډله چې د حق ډله ده، هغه ډله ده چې مسلمانان په کومه لار روان دي، د کتاب او سنت پرې روان دي او د حق مني. نورونو همدغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا سپېڅلی شریعت راوړو، د الله کتاب پرې نازل شو او په خپل مبارک ویناګانو او عمل سره یې خلکو ته دین وښوده، نو لږ وخت راله تېر شوی نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه سفر وکړو او خلافت د ابوبکر رضی الله تعالی عنه الله تعالی هغه خلیفه وګرځوو او بیا په هغې پسې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه او بیا په هغې پسې عثمان رضی الله تعالی عنه. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په وخت کې فتنې وې، خو داسې فتنې چې خلک د دین نه واخوتل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغوی سره جنګ وکړ او هغوی حق لارې ته راوبلل. څوک چې چا چې حق ومنه توبې وویستلې او چا چې ونه منه د هغوی سره یې جنګ وکړ، هغه یا ووجل او یا یې سرکوب کړ. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هم دغسې لس کاله او څو میاشتې د خلافت دوران د فتوحاتو، د مسلمانانو د کامیابۍ، د اسلام د دین د خپرولو په مختلف روم او فارس او هغه ماڼۍ د کفر هغې راونړولوي، د مجوسیانو دولت چې د اور عبادت پرې کوو هغه یې ختم کړ او الله تعالی پې د حق او د باطل تمیز راوسته. بیا د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دور راغی، نو په هغه وخت نه فتنې شروع شوې او ځینې خلک را پیدا شو چې په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې بې ځایه اعتراضات وکړل، هغه چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه شهید شو او د هغې نه وروسته فتنو زور وکړو او ډلې پیدا شوې. دا و چې علي رضی الله تعالی عنه خلافت په لاس کې واخیسته، د مسلمانانو په اتفاق د اهل حل او عقد په اتفاق باندې هغه خلیفه وګرځېده، د مسلمانانو قیادت او رهبري د هغه په لاس کې شوله او په هغه وخت کې نور ډلې را پیدا شوې چې هغوی په ظاهره کې د علي رضی الله تعالی عنه سره د محبت دعوه کوله، خو په حقیقت کې هغوی اسلام ختمول غوښتل. پوه شو چې اسلام ترقي وکړه، پوه شو چې اسلام غالب دی، پوه شو چې اسلام فتوحات فتحي او کامیابۍ نصیب شي. هغه غټ غټ قدرتونه په ظاهري دی قوت باندې چې خلکو ته معلومېدل چې روم او فارس
د هغوی ماڼۍ هغه راولړې دي مسلمانان مختلفو منطقو ته ورسېدل د اسلام رڼا خوره شوله پلوشي خلکو ته ورسېدي نو اوس کولی نه شو چې هغوی د اسلام خلاف وکړي د اسلام مقابله ښکاره وکړي او د قوت د لارې نه کار واخلي نو شیطان ورته مکر او چل وښوده او راشئ چې بله لار نشته دی بغیر د دې نه چې موږ د اسلام دعوه وکړو او بیا چې کله مو د اسلام دعوه وکړله ظاهره کې د اسلام دعوه چې سړی وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي نو په ظاهره کې په هغې باندې د اسلام احکام تطبیقېږي د هغه وینه او مال محفوظ کېږي چې ظاهره کې لمونځ کوي نو دوی دا سوچ وکړو چې د هغوی مشر عبدالله ابن سبا چې د هغه په قبیله کې د تاریخ پوهانو اختلاف دی اکثر وایي چې د یمن هغه یهودي او اسلام یې راوړو او په دې ظاهره کې د اسلام دعوه یې وکړه په ظاهره کې مسلمان په حقیقت کې مسلمان نه و هغه و چې هغه د دې لپاره چې د اسلام محو کول راشي اسلام په داخل کې خراب شي د اسلام په جامه کې مسلمانان خراب شي نو دعوه د اسلام یې وکړه نو څه خبرې وکړه متوجه شي یهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو د نصاراو د پیروۍ نه منع کړي د هغوی په لاره پسې به نه راولېږو نو هغه و چې هغه حیله او مکر جوړ کړ او دا یې وویله چې ګوره چې کله د اسلام دعوه وکړه نو دا یې وویله چې هر پیغمبر چې کله وفات کېږي نو هغې د یو چا په حقله باندې وصیت کړی دی چې دا به زما نه وروسته د خلکو دپاره خلیفه او هغوی په اصطلاح زما نه وروسته به د خلکو مشري وایي د موسی علیه الصلاة والسلام چې د چا په حق وصیت کړی و هغه یو شعب د نورو خو په دې امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت د چا په حق کړی د علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بحق لبن ځلې تاریخ پوهانو اسلامي سنینو هم دا ذکر کړي دي او شیعاګانو کتابونو هم دا ذکر کړي د شیعاګانو په کتابونو کې په خپله الفرق نوبختي کتاب دی د شیعاګانو هغه دې خبرې تایید کړي همدارنګ نورو د شیعاګانو کتابونو دا خبره راوړې ده هغې ته د دې خبره هم نسبت ده او دا یې هم کوله چې هغوی اول علي رضی الله تعالی عنه ته اله دی چې علي رضی الله عنه څه شی دی اله دی معبود دی اله دی معبود دی او رد خو همدا ده عبادت خو د ده پکار متوجه شي ولې علي رضی الله تعالی عنه غوره ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه دی اوس خلقو باندې څنګه دا خپل فکر عملي کي او مسلمانانو کې دا فکر څنګه رواج پیدا کي نو د هغې دپاره د مکر او د چل لاره دا ده چې دا ووایي چې ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نږدې سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ په متعلق باندې وصیت کړی دی چې د دوی د حق لحاظ وکړي او زموږ عقیده هم دا ده د اهل سنت والجماعت عقیده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ اهل بیت بهترین خلک دي موږ د هغوی احترام کوو ولیکن معصوم نه کوو ځکه چې هغوی په خپله هم د دې دعوه نه ده کړې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په حق دا ویلي چې معصوم دي او نه یې په خپله دا دعوه کوي خو محبت یې پر ځای دی ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ خاوندان دي د بهترین پیغمبر د کورنۍ خاوندان دي هغه څوک چې مسلمانان دي او په اسلام باندې مشرف شوي او چې کافر د هغې سره زموږ بغض دی اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه او یا د هغې د قبیلې نه د دې وجې نه سورت تبت یدا ابي لهب ټول په مانځه کې ویو او دا څوک د رسول صلی الله علیه وسلم
خو چې چونکې کافر وو د کافر سره عداوت او دشمني دی که هر څوک روي که د پیغمبر خپل وشي خو چې کله مسلمان یو بې پیغمبر خپل وي هغه خپل حق د قرابت په دې وجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې خلک دي نو رسول صلی د هغې په باره کې وصیت کړی دی او دا یې ویلي دي چې اذکرکم الله فی اهل بیتي زه تاسو ته دا یاد دهاني کوم چې تاسو زما د اهل بیتو رعایت او حاضر دا مونږ عقیده ساتو د هغې ته وویل چې یا ته الهي دغه ډله پیدا شوه چې هغې ته سبعیه ویله او په کتابونو کې د سبعیه په نامه باندې معروفه مشهوره ده چې ته الهي هغه خلک علي رضی الله تعالی عنه په وخت کې راوستل شو امام بخاري رحمه الله وایي چې د هغې د تعبیر په زنادقو سره کړی دی عبدالله بن عباس عنه په روایت سره چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې علي رضی الله تعالی عنه د زنادقه راوړی شو چې ځینې علما وایي چې مراد د دې نه سبعي ډله ده هغه څوک چې د عبدالله بن سبا پیروان او هغه اور بلکې لکه مخکې شیخ صاحب وویله او د دې لپاره چې دا خلک چې دغه غلطه دعوه کوي دا په اور باندې وسوځي او هغه یې وسوځوي حتی دا هم د شیعګانو کتابونو کې لیکلي او د اهل سنت په کتابونو کې هم دي چې کله به یې راوستی شو او نو ورته وویله چې او څو ورځې ته مهلت ورکړ چې توبه وباسئ درې ورځې مهلت یې ورکړو لیکن توبه یې وینېسته چې بیا یې راوستل بیا یې دغه باندې ټینګار کوو چې نه ته الهي سره وي نو چې کله هغه وبل کوې اوس که نه عذاب په اور باندې نه ورکوي مګر الله نو ته الله یې که نه علي رضی الله تعالی عنه وسوځل سره د دې چې دا د علي رضی الله تعالی عنه اجتهاد هغه ته دا حدیث نه ورسېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې تاسو د الله د عذاب ورته کې عذاب چاته مه ورکوئ یعنې په اور یې مه سوځئ هلته دې پکار ده د دې وجې نه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی فقیه دی د امت حبر الامه دی او د امت عالم دی او جلیل القدر صحابي دی هغه وایي که زه خبر وې او ما ته دا خبره رسېدلې وې ما منع کړې وې ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې د دې نه موږ څه معلومولی شو چې هر صحابي ته ټول دین ټول خبرې د پیغمبر نه وې رسېدلې نو په یو صحابي ته به رسېدلې بل ته به وې رسېدلې نو که څوک دا وایي چې فلاني امام ته دا حدیث نه دی رسېدلی نو دا څه بعیده نه ده او نه د هغه د شان په دې کې کمي نه دا دین دی چاته به څو ډېر رسېدلي چاته به کم رسېدلي په دې باندې انسان شان نه کوي هغه شان په خپل ځای دی خو لیکن حق حق شاهد دا چې همدغه سبعي عبدالله بن سبا یو طرف ته دا ویل چې اله بل طرف ته دا دعوه وکړه چې د هر پیغمبر دپاره وصي وي چې وصیت هغه په حق نه کوي علي رضی الله تعالی عنه څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول څه شی دی وصي دی یعنې هغه د په حق وصیت کړی دی نو اوس دا خبره د ځان دپاره یوه ډله پیدا کړه او دغه فکر په خلکو کې خوش ډله پیدا شوه چې هغه ډلې دغه فکر د هغې فکر متمثل وګرځېدل هغه فکر دپاره دوی نشر اشاعت شروع چې خلافت د چا حق دی د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دا اول د فتنې سر دی او د شیعګانو تاریخ اول هم د دغه یهودو نه شروع کېږي د دوی دین په حقیقت کې مذهب ورته نه شو ویلی دا په حقیقت کې دوی اسلام هغه کې تحریف ټول کړی دی د اسلام هغه رنګ دوی بدلول غواړي نو دوی دغه دعوه وکړه دغه دعوه په خلکو کې خوره شوله او داسې ډله پیدا شوله چې هغوی دا وویله چې علي رضی الله تعالی عنه څه شی دی دا خلیفه دی خلافت د ده حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نږدې سړی دی باید خلیفه هم دی ورونو په دې باید پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په باره کې نصل چې دی ویلي چې دا به د ما نه وروسته خلیفه یي داسې نه وویل البته قرائن دلایل په دې باندې وو چې د هغه دلایل په دې دلالت کوي چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه به وروسته د ده نه خلیفه ګرځي چې د هغې نه غټه خبره یوه دا وه
دا ډېر بحث دی خو زه خلاصه درته وایم ځکه زموږ مقصد د رافضه خطر دی